حاکم پاکستان حکومت منلې هم نه ده تر نن پورې. تاسو ټول منلې ده کنه؟ دا وزیران چې راشي ورته ټوکرای ټوکرای کیږي کنه، او زه په توپم نه ولم مخ نه ګور. دا پیښور خلک واوري د بجلیګر مولا د ژوند ریکارډ دی چې د سن 70 نواله تر نن پورې چا دا ثابت کړه چې بجلیګر مولا وزیر ته د څکار ویلي دي یا د وزیر دفتر ته تللی دی مخ می تور کې او پخره می سور کې، او کني چې څوک ورغلی یې پخره سواره شي او مخونه تور کې. ما سکار او د خدای دې مهرباني ته ګورا چې چا سره دې لګي نه هغه ته به کارم نه پیخيږي. دا معنی چا سره دې چې نه لګي هغه ته به کارم نه پیخيږي. ما دوی سره نه لګي د ما ورته کارم نه پیخي. چا سره می چې لګي بابو تم کار پیخيږي، سپئی تم کار پیخيږي، تانه تم پیخيږي، مجسټریټ تم کار پیخيږي. دی سره می نه لګي دوی تم کارم نه پیخيږي. ولې دا ټګان دي. سړی مال راشي چې دی وزیر صاحب کې پیشو لیکلي دي او ډایرکټر صاحب نه مني، هغه کې لیکلي پیشو مالدا ایشو نه دی، دا پیشو دی. د لیکلي دي چې پشه د پیشو بچیا ورکشا. دا لفظ ایشو نه دی، دا پیشو دی، او پیشو پشه ته وایي کنه. نو تاسو ټول پشه کوي. ما یو ماشوم نو سه دی هغه چروري ودی نو دا سراشي خبره سب نه ورځي نو ورته وی چې الله قرشتو تو الله پیشي شپیشو نو تاسو ته وی قرشتو تو پیشي شپیشو دا دغه ورسره نو زه یاره والا نه دوی سره هیڅ نشته لاس کې سیوا د دې نه چې ما جیل ته بوزي او جیل تلو باندې صرفه کله کړې ده. شپږ ځله جیل ته بوتلم او په خپله یې پرېښیم، په خپله. گورنر را پسې ټلیفون کړی دا اسلم خټک چې اوس نواز شریف په کابینه کې مړی هم واغست په شرمونو پټ شي مړی. الکه دا ولې مال دې کابینه کې د یو مړیم ضرورت و چې دا خلک پې جاړي لګ. دا گورنرو ټلیفونونه را پسې کول چې ته راوځه مال والله کې دروزم نیوم دی ولې او به نیوم نو په خپله به کال پس شپږ میاشتې پس 3 میاشتې پس په خپله به چې پرېښوم راوبوتم. دا نه جالګي فلانه نه پکړو ضمانت دی هغه ضمانت دی وکیلانو پسې منډې وه ضمانتونو پسې منډې نه چې دننه بوم والله چې جیل کې بوم تمام جیل بلاس پنامه ماته ولاړو. مونږ 2 ورځې جیل ته تللی نه بیا په ضمانت پسې ګرځو. د شمشتو زوی خو لکېنه دننه که نه زه پریدیم دا اصل ده. په پریدو کې چې چاته میا صاحب ووي که نه میا صاحب چې دا میا صاحب دی یا میاو صاحب دی و قربان دی د جاد نش داسې چل بوکي خزې او نر قمقل بے وقوف کو قربان دی د جاد نش نیکونو نه دی قربان جیب ته بلاس کی موټه بډاک ولا ور کی چې قربان دې شم چې داوانه مې ونه وبوس داوانه مې نه وبوس. اوس تاسو دې خدای او قرآن وایي چې رښتیا وایي چې تاسو پشي چاچري چاته دوا کړی ده تاسو دې دیر صفات
پشیشا په مانځه کې چاته دوا کړې ده یاره که موږ ملیانو به کړیم د سړي زوی به دی. تاسو ټولو منلی دی که نه؟ دا وزیران چې راشي ورته ټوکرای ټوکرای کېږي که نه؟ او زه په توپ هم نه ولم مخې نه ګور. د بجلیګر مولا د ژوند ریکارډ دی چې د سن 70 نواله تر ننه پورې چا دا ثابت کړه چې بجلیګر مولا وزیر ته د څه کار ویلی دي یا د وزیر دفتر ته تللی دی مخ مې تور کې او پخره مې سور کې او کني چې څوک ورغلی یې پخره سواره شي او مخونه تور ما سکار او د خدای دې مهرباني ته ګوره چې چا سره دې لګي نه هغه ته به کارم نه پیښیږي. دا معنی چا سره دې چې نه لګي هغه ته به کارم نه پیښیږي. ما دوی سره نه لګي د ما ورته کارم نه پیښیږي. چا سره مې چې لګي بابو تم کار پیښیږي سپئی تم کار پیښیږي تاڼې تم پیښیږي مجسټریټ تم کار پیښیږي دی سره مې نه لګي دوی ته مې کارم نه پیښیږي. ولې دا ټګان دي. سړی مال راشي چې جی وزیر صاحب کې پیشو لیکلي دي او ډایرکټر صاحب نه مني هغه کې لیکلي پیشو مال دا ایشو نه دی دا پیشو دی د لیکلي دي چې پشه د پیشو بچیا ورکشه دا لفظ ایشو نه دی دا پیشو دی او پیشو پشه ته وایي کنه نو تاسو ټول پشه کوي. زما یو ماشوم نو سه دی هغه چې روري ودی نو دا سراشي خبره سب نه ورځي نو ورته وی چې الله قرشتو تو الله پیشیش پیشو نو تاسو ته وی قرشتو تو پیشیش پیشو دا دغه ورسره نو زه یاره والا نه دوی سره هیڅ نشته لاس کې سیوا د دې نه چې ما جیل ته بوزي او جیل تلو باندې صرفه کله کړې ده. شپږ ځله جیل ته بوتلم او په خپله یې پرېښیم په خپله. گورنر را پسې ټلیفون کړی دا اسلم خټک چې اوس نواز شریف په کابینه کې مړی هم واغستو په شرمونو پټ شي مړی الکه دا ولې مال دې کابینه کې د یو مړیم ضرورت و چې دا خلک پې جاړي لګ دا گورنرو ټلیفونونه را پسې کول چې ته راوځه مال والله کې دروزم نیوم دی ولې او به نیوم نو په خپله به کال پس شپږ میاشتې پس 3 میاشتې پس په خپله به چې پرېښوم راوبوتم دا نه جالګي فلانه نه پکړو ضمانت دی هغه ضمانت دی وکیلانو پسې منډې وه ضمانتونو پسې منډې نه چې دننه بوم والله چې جیل کې بوم تمام جیل بلاس پنامه ماته ولاړ مونږ 2 ورځې جیل ته تللی نه بیا په ضمانت پسې ګرځو د شمشتو زوی خو لږ کېنه دننه که نه زه اپریدی یم دا اصل ده په اپریدو کې دی چې چاته میا صاحب ووایي که نه میا صاحب چې دا میا صاحب دی یا میاو صاحب دی و قربان دی د جاد نش داسې چل بوکي ښځې او نر کمقل بې وقوف کو قربان دی د جاد نش نیکونو نه دی قربان جیب ته بلاس کی موټی بډک ولا ورکی چې قربان دی شم چې داوانه مې ونه وبوس داوانه به مې نه وبوس اوس تاسو د خدای او قرآن وایي چې رښتیا وایي چې تاسو په شیشه چرې چاته دوا کړې ده تاسو د دیر صفات
شیشه په مانځه کې چاته دوا کړې ده یاره که موږ ملیانو به کړیم د سړي